السلام علیکم. اسې سوچ هم کړی دی نن سبا زمونږ په معاشره کې چاته هم د زړه سکون نه میلاویږي. ورځ تر ورځه ناکامۍ طرف ته ځي، مسایل سیوا کېږي او په مشکلاتو کې په مسایلو کې ورځ تر ورځه ډوبېدو طرف ته ځي. کله په دې خبره باندې سوچ کړی دی چې موږ ته سکون ولې نه میلاویږي؟ خوراک شته، اسکاک شته، عزت شته، دولت شته، خو د زړه سکون موږ ته نه میلاویږي. یاد ساتئ دوستانو، د زړه سکون موږ ته ځکه نه میلاویږي چې به موږ خلکو کې احساس نشته. کله چې په یو انسان کې احساس نه وي د هغه زړه ته کله هم سکون نشي میلاویدی. خو زیاتره خلک زموږ معاشره کې داسې دي چې په هغو کې احساس نشته، نو د زیاتره خلکو زړه ته سکون نه میلاویږي او د سکون کوشش کوي، خو چې کله هم په تا کې احساس نه راغلی د زړه سکون تا ته نشي میلاویدلی. اوس راځو چې احساس څه شی دی. احساس پکار دی چې موږ وپیژنو. احساس دی ته وایي چې څومره ته په خپل ځان باندې خفه کېږي، باید چې ته په یار دوست باندې، په خپل خاندان باندې، په خپل ملک باندې خفه شي، نو اله به ستا په زړه کې احساس راشي. کله چې بیا دا احساس اکټیو شي، راژوندی شي په صحیح معنو کې، ستا زړه ته به سکون میلاویږي. او چې کله د انسان زړه ته سکون میلاویږي، دا انسان بیا لاپروايي، دی بیا د مرګ نه هم نه یریږي، دی اینی ټایم مرګ ته هم تیار وي، دی هر یو سیز ته تیار وي او الله تعالی بیا کامیابی طرف ته بوزي احساسي انسان. او چې د چا په زړه کې سکون وي او سکون اله میلاویږي چې ته بل انسان له سکون ورکې. نو که اوس زمانه څوک 15,000 روپۍ غواړي چې ماله 15,000 روپۍ راکړه مثال په تور، نو که زما سره 15,000 روپۍ دا به زه هغه له ورکړم که نه. نو دغه شانتې که یو سړی زمانه د زړه سکون غواړي چې یار زما سره ښېګړه وکړه، یا زما سره په دې خبره کې ځان انوالف کا، زما سره په مخ کې وړاندې لاړ شه، زما د خبرې غم وکړه، نو چې په ما کې احساس وي زه به ستا د خبرې غم وکړم که نه، چې په ما کې احساس وي زه به ستا مدد وکړم که نه. نو چې زما سره 15,000 روپۍ نه وي، نو دا به زه څنګه تعالی در کوم؟ نو په موږ خلکو کې احساس نشته، ځکه چې موږ هر ځای ته ځو موږ د هغه ځای نه ناراضه راوځو، موږ په هغه ځای کې خفه یو، موږ ته ګیلې جوړېږي، بانې جوړېږي، شکوې جوړېږي، په هر ځای کې ورځ تر ورځه موږ مشکلاتو طرف ته ځو. اوس د دې مثال داسې دی، زه په دفتر کې ناست یم، دې ټیم کې زه ویډیو ریکارډ کوم، نو که په دفتر کې زما سره 15-16 کسان نور ناست دي او د بهر نه شور شرابه راځي، ډېرې زیاتې تیزې خبرې کېږي، یا پکې څوک جاړي، نو یو کس به دلته غوسه کېږي، هغه به وایي دا به هرې ځان نه څه کار کتلی دی، ته دا احساس دی. یو انسان به چې هغه به خاموش وي، بل انسان به هغه به دا دفتر پرېږدي بهر طرف ته به لاړ شي، بل انسان یې هغه به کنزل کوي چې دا بهري څه غویمه جوړه کړې ده، د خدای بیخ وباسي او دی داسې او دی هغسې. بل یو انسان به چې دی به د هغې شاته وجه ګوري، هغې وجې ته احساس وایي، دی به بهر وځي، هغه انسان سره به میلاویږي، وروره چې په تا باندې څه سخته ده، ته د کم تکلیف نه تېرېږې، ته ولې جاړې؟ چې کله د دې جړا دې پوښتنه وکړي، د هغې شاته وجه وګوري او د هغې وجې حل رایستلو کوشش وکړي، دقې ته احساس وایي. دا انسان بیا هغه له د زړه سکون ورکوي. کله چې د هغه د زړه سکون میلاو شي، هغه انسان بیا شور شرابه هم ختمه کړي، د هغې نه دی ځان خبر هم کړي، کیدای شي دی بیا د هغې مدد وکړي، کیدای شي چې په ده کې الله تعالی دومره طاقت اچولي چې د هغه مسله حل کړي. نو دا په احساس باندې کېږي، ځکه چې تاسو ته څنګه دی نه مخکې ما وړاندې وي چې د هر انسان یو خپل سوچ دی، د سوچ مطابق د هر انسان خپل احساس دی. هر انسان په دې خبره باندې پوهېږي چې بهر شور کول یا د چاته کنزل کول دا بد کار دی، خو د دې شاته وجه وګوره چې دی دا کنزلې ولې کوي، دغه سره انخله مه هغه په سوک سپېړو باندې مه وهه، د هغې وجه وګوره. په دې ټوله دنیا پوهېږي چاته کنزل بد کار دی، چاته غوسه کول بد کار دی، خو د دې نه شاته وجه وګوره، هغه وجې ته ځان ورسوه، هغې وجې ته ځان رسولو ته احساس وایي. او دا په زیاتره خلکو کې زموږ په معاشره کې نشته. اوس یو انسان غوسه ولې کوي، دا خو ځان له یو موضوع هم ده، خو زیاتره خلک چې کش کړه په یو ځای کې واوري او غویمه یې جوړه کړي. 4 قسمه کسان غوسه کولی شي. یو هغه چې په ورکوټوالي باندې ژوند تیر کړي د ممې ډېډي، یعنی مور او پلار هر ټیم د ده تابعدار وي او د چې کومه خبره کړي دغه د زړه ارمانونه یې پوره کړي، ایون دی تقریبا د 15-16 کالو مې، خو مور هغه له په خوله کې ډوډۍ ورکړي، چې څه هم غلطي کوي مور یا پلار د هغه ملاتړ ولاړ وي چې نه خیر دی، هېڅ خبره نشته، بچې زه در سره یم. خپل بچې په خپلو خپو باندې نه وي ودرولې، دې ته وایي ممې ډېډي والا بچې. او ممې ډېډي والا بچې چې بیا کله یو محفل ته لاړ شي، نو هلته هم خپل مور او پلار لټوي، اقه همدردي لټوي کوم چې د مور او پلار د سره کړي، هر ځای کې دی خپل پیمپر لټوي، ځکه چې په ورکوټوالي باندې دی څنګه رالوی کړي، دی په هر ځای کې دغه تمه ساتي د خلکو نه. نو په یو ځای کې که ته بیا د ده سره استازي که یو معمولي خبره ورته اخو دی خو کې دله بیا غوسه ورځي، ځکه چې دی خو هغه تمه کوي پیمپر والا. که دی بیا د باس سره ناست وي، په یو ځای کې دی کار کوي، نو په هر ځای کې دی همدردیانې راټولي، نو چې ده ته معمولي خبره هم څوک کوي، نو دی په هغې باندې چوتېږي، دی ډزېږي،
نو داسې نه دي کول پکار. خپل بچي په خپلو خپو باندې ودروئ، په هغه باندې پریشر ور واچوئ چې بچی تاله دا کار کول دي چې په هغه حالات باندې دي، نو دی به هله په ژوند کې مخکې وړاندې ځي. او که هغه څه هم غواړي او هغه ورته ته مخې سره ورکړې، په هغه باندې دې سخته نه یې تېره کړي، په هغه باندې دې ذموارۍ نه یې ور اچولي، دا زوی به ستا ناکامۍ طرف ته ځي او دی به هر ټایم په نه خبره باندې غوسه کوي او دا غوسې نه بعد به دی کله وهل خوري او کله به ټکول خوري او دی به بېعزتي خوري، دی کله په ژوند کې مخکې وړاندې نشي تللی. دویم هغه انسان له ډېره زیاته غوسه ورځي چې دی هر ټایم په ځان کې پروت وي، زما ګاډی زما، دفتر زما، دا هر څه خو ما کړي دي. نو که دی بیا په یو محفل کې ناست دی، نو که چا دی یاد کړلو په یو ځای کې چېرې به دا کار تا نه دی کړی، دی دا ما کړی دی، د هغه سره بیا مخې سره په جګړه باندې شي دی غوسه کوي په هغه ځای کې، ځکه چې دی په ما کې پروت وي. دا ما ټکی ډېر زیات خطرناک دی، ځکه که زه نن دې ځای ته رارسېدلی یم یا تاسو په یو مقام باندې یئ، دا د چا د وجې، دا د مور او پلار دعاګانې وي، دې کې یاران دوستان وي د خلکو سره، په دې کې د چا نه چا ملاتړ څوک نه څوک ستا ملاتړ جوړ شوي، یو انسان هیڅ هم نشي کولی، نو صرف په ځان کې به نه پرېوځي. بل دریم کس هغه انسان له غوسه ورځي کله چې یو انسان جلس کېږي، په هغه کې حسد وي چې د چا کامیابي چرته وي، نو در به ډېره زیاته غوسه ورځي. که څوک ورته وي دا پلانکي خو هلکه کامیابۍ طرف ته لاړلو، ډېره زیاته ترقي وشوله، په مخکې وړاندې لاړو، دی وایي دی په څه باندې پوهېږي، پوهېږم خو زه، نو د انسان له په ارزي کې بیا غوسه ورځي. کله یو محفل ته څوک راوغواړي وای ماته کرسۍ خالی نه کړله، بل له کرسۍ د منځ کرسۍ ته کېنولو، ماته کرسۍ خالی نه کړله، زما سره بد وکړو، یو ته هار ور واچولو، ماته هار راوانه چولو، ګور د ډوډۍ موږ ته ویل اول هغه ته ټلیفون وکړو، بعد کې ماته ټلیفون وکړو، یار پکار دی چې ماته خو د هغه نه مخکې ویلې، ماته خو بعد کې وی، یار ماته د خولې وینا وکړه، پکار دی چې ماته کارډ را لېږلی، یار ماته په موبایل باندې د خیرات د واده وینا وکړه، پکار دی چې زما پسې راغلی او دلته ما سره میلاو شوی و. داسې خلکو لم ډېره زیاته غوسه ورځي. نو حسد مه کوئ، غوسه بدله نه درځي. مې ډیډي والا ځان مه جوړوئ، په خپلو بچو باندې کوشش وکړئ چې ښه تربیت وکړئ، په خپلو خپو باندې ودروئ. او هر هغه انسان چې په ما کې پروت وي چې زه هر ځای کې دی د ځان خبرې کوي، دله به هم ډېره زیاته غوسه ورځي. او غوسه ډېر زیات سپېره څیز